ما درته ویل زموږ بزرګانو د دنیا او د آخرت عجیبه تقابل سره اخیستی. حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل ټوله ورځ د خلافت په کارو باندې اخته و. د ورځې به ټوله شپه پر خپل رعیت باندې ګرځېدی او د هغې ژړا به د سترګو څه دومره وه چې په دې مخ کې به یې د اوښکو لارې جوړې وې. د هغې په ټوله خلافت کې د ده پر بدن چې کوم لباس و پر هغې به 14 سپینې لګېدلې وې. حالانکه دې وخت کې دی د 22 لکه مربع میله مځکه حاکم و او د مځکې نیمه کره په دې وخت کې د ده حکومت لاندې وه. یو ځل حضرت عبدالله ابن عمر قصه زه کله بیانوم. یو ځل حضرت عبدالله ابن عمر چې ده ته وکتل په بدن کې ډېر ضعف دی، ډېره کمزوري ده، د لږ خوراک او د نه خوراک په خاطر د هغې په بدن کې ډېر نقاحت دی. نو هغې به ورته ویل پلاره ته زما میلمه یې، یوه ورځ سبا به زما په کور کې نفقه خورې. ځکه حضرت عمر رضی الله عنه په خپل عصر کې په میاشته کې یو ځل د غوښې خوراک کوی. چې کله دویمه ورځ د بچي کور ته راغلی، د عبدالله کور ته راغلی، نو هغې یو ځای یو څه غوښه پیدا کړې ده، هغې ورته پخ کړې ده، باره یې ورته کښېښوه. چې ورته کښېښوله ده چې کله ګوله وروړله خولې له یې یوړه برته یې پر مځکه کښېښول. بچی دا زه نسم خوړلی. هغه ورته ویل پلاره ولې نسې خوړلی؟ ول بچی په دې کې اسراف سوی دی. هغه ورته ویل څنګه اسراف دی؟ ورته ویل بچی دا 2 سالنه دي په یو پلیټ په یو لوښي کې ایښول سوي دي. ورته ویل څنګه 2 سالنه دي؟ ورته ویل بچی غوښه جلا سالن دي، غوړي جلا سالن دي. ما په ټوله زندګي کې پیغمبر نه ولیدی چې 2 سالنه په یو لوښي کې خوري، نو زه به یې څنګه وخورم؟ باره یې برته کښېښوله، پر هغه ځای باندې ځینې ولاړ سو. چې کله واته ورته بچی زه وم ابوبکر او رسول الله دا موږ د یوې لارې مسافر وو او زموږ منزل یو منزل ځان له ټاکلی و. ورته رسول الله ډېره سپکه زندګي تېره که منزل ته یې ځان ورسوی. ابوبکر ډېره سپکه زندګي تېره که هغې منزل ته ورسېدی. ورته بچی که زه د دنیا په نعمتو کې اخته سم، د دنیا په خوراکو کې اخته سم او د دنیا په لذتو کې اخته سم، هسې نه چې زما په لار او زما په منزل کې ماته مشکلات پیدا نه شي. او چې د کم چا د ملګرتیا تمه لرم داسې نه وي چې د هغې ملګرتیا ته بیا ځان ونه رسم.